د امریکا په متحده ایالاتونو کې کارګر د میشیګان له یوې فابریکې د فایزر او بایو انټېک کورونا ضد واکسین وروسته له دې وړي چې د روغتیايي چارواکو له لوري جواز ورکړل شو. دا واکسین چې باید د سانتیګراد په -70 درجې کې وساتل شي د یخي په بکسونو کې ایښودل شوي دي. په درو اونیو کې به نږدې 3 میلیونه ډوزه روغتیايي کارکونکو ته او زړو خلکو ته ورکړل شي چې تر نورو زیات له خطر سره مخامخ دي. په امریکا کې چې تیرونی پکې د کورونا وایرس له کبله د ورځې د کابو 2400 تنه مړینه ثبت شوه. د دې ناروغۍ پر ضد واکسین تر دې ژر ناممکنه ښکارېده. کله چې په می میاشت کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر زیات سو ستومانه شوی وم. فکر مې کاوه چې تر دې بل لا څنګه به تر کېږي. اوس په دې اونۍ کې شمیر دومره زیات و چې له هغه څه سره د پرتلې نه و چې په می میاشت کې مې لیدلی و. د می تر میاشتې 2 برابره زیات شوی او لا په زیاتېدو دی. د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو پر اساس 2 میلیون تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 1.6 میلیون ترې مړه شوي دي. په امریکا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په دې وایرس مړه شوي او ګمان کیږي چې په دغه هیواد کې به تر 3 لکه ډیر کسان په کورونا مړه شي. له ټولو جزئیاتو سره د ناروغ شین بخونه رنګ او بد وضعیت چې کله یې ساه بندیږي تصویرولی سم. په ارقامو مې سر سم نه خلاصېږي خو په انسانیت ښه پوهېږم. کاناډا هم د فایزر او بایو انټېک د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د دسمبر په 14مه د هغه تطبیق پیل کړ. د دې واکسین 1,000 ډوزه زړو او طبي کارکونکو ته ورکول کیږي. کاناډا او امریکا له بریتانیا وروسته لومړني لویدیځ هیوادونه دي چې د فایزر او بایو انټېک واکسین تصدیقوي. خو په بریتانیا کې وروسته له دې چې دوه طبي کارکونکو د واکسین په وړاندې حساسیت وښود، روغتیايي چارواکو هغو کسانو ته چې شدیده الرژي لري سپارښتنه وکړه چې واکسین ونه کوي. د نورو هیوادونو روغتیايي چارواکو هم دا ټکی په پام کې نیولی دی. البته معمولا دا یو ناعادي او ناسمه پیښه ده، خو اوس ټول پرې پوه دي او هغو کسانو ته به پام کوي چې حساسیت لري یا لږ تر لږه به ورته چمتو وي چې که حساسیت یې وښود مناسب اقدام وکړي. نو که زما بدن حساسیت ښیي خبر به یم او تداوی ته به تیار یم. So if I were a person that had an underlying allergic tendency, I might want to be prepared that I might get a reaction and therefore be ready to treat it. بحرین هم د فایزر او بایو انټېک واکسین تایید کړی او د دسمبر په 14مه د دې واکسین د تطبیق رسمي اجازه ورکړه. لدې سره په یو وخت روسیې پر رضاکارو کسانو د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل کړی دی. د سایبریا په وامسک ښار کې دا واکسین د دسمبر په 14مه روغتیايي کارکونکو ته ورکړل شو. په پیټرزبورګ کې د روسیې د هوایي ځواک کارکونکي واکسین شول او د مسکو ښاروال اعلان وکړ چې د ادارې کارکونکي واکسین کړي شي. د دسمبر په 14مه په روسیه کې په کورونا وایرس د 240 تنو مړینه او د 20,000 اخته کېدا تایید شوه. سپوتنیک وی چې ویل کېږي په سلو کې 2 اغېزمن دی د روسیې له لوري یو له 2 واکسینونو څخه دی چې په دغه هیواد کې دننه تایید شوی. ځینې روسان منتظره پاتې شوي چې د دغو واکسینونو په اغېزه ډاډه شي. د هغو کسانو چې واکسین شوي عکس العمل به وڅېړو، که اکثره مثبت عکس العمل درلود ولې نه. روسیې همداراز څارویو ته د کووید-19 واکسین ورکړه پیل کړې ده. دا کار یې وروسته له دې پیل کړ چې چارواکي باوري شول چې د کورونا وایرس له انسانانو څارویو ته هم سرایت کولی شي. که څه هم د واکسین تطبیق هیلې غوړولې، خو ټولو انسانانو ته یې رسول او په هر هیواد کې د کورونا وایرس له منځه وړل سخته کار دی او ډیر وخت اړتیا لري. شتمن هیوادونه د واکسین پر تطبیق تمرکز کوي، خو ویره ده چې بېوزلې هیوادونه به هیر شي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیواله اداره وایي ژمنه ده چې واکسین د نړۍ ټولو ګوټونو ته ورسوي او د دې ساري ناروغۍ د پوره محوه کېدو لپاره نهایي هڅې وکړي.